السلام علیکم سټوډنټ، امید لرم چې تاسو ټول به ښه وئ او خپل زندګۍ نه مو خوند اخلئ. او زه دا هم امید لرم چې تاسو پریویس چې څومره لیکچرې دي تاسو ټول یې ښه په تکړه توب سره او ښه په هارډ ورک سره تاسو کړي دي او هغې سره مو ایکسرسایز هم سولو کړي دي او چې کوم ما تاسو ته وښیل دي هغې نه مو هم تاسو سټډي کړې ده او په نیټ باندې هم ډفرنټ شیزونه سرچ کړي دي او ښه پریکټس مې پو کړی دی. نن زمونږ چې کوم دی هغه پروبیبلي زمونږ نن د دې لیکچر نه اخري ټاپک دی، هغه دی چې مونږ به وایو نن چې فنکشنز څه ته وایي. مونږ به وایو چې فنکشن څه ته وایي، فنکشن مونږ ولې یوز کوو او فنکشن مونږ ته څه فایده ده. دا ټول شیزونه به نن په دې لیکچر کې مونږ ډسکس کوو. راځئ چې وګورو چې اول مونږ وګورو چې د فنکشنز مونږ ولې یوز کوو، لکه مونږ ته دې ولې ضرورت وي د فنکشنز. هغه مونږ ته ځکه ضرورت وي چې دلته کې دا وایي چې you will need to create a function in the following condition to make your life easy. وایي چې تاسو خپل as a programmer as a coder خپله زندگی خپل ژوند اسانونی وي نو تاسو ته به د فنکشن ضرورت راځي. نو سټوډنټس دا زما خبره ډېره په غور سره واورئ. د فنکشنز چې کوم دي دا ډېر یو ښایسته باندې شیز دی په پروګرامینګ کې او ډېر امپورټنټ شیز دی او ډېر فایده مند هم دی. هغه ولې چې زمونږ سره اول وایي کنډیشن 1 کې چې it may happen that algorithm you are going to implement is so complex that your code begins to grow in uncontrolled manner. وایي کله کله داسې کیدای شي چې ته په څه پروګرام باندې کار کوې یا په څه الګوریتم باندې کار کوې، هغې سره ستا کوډ چې کوم دی هغه سم غټ شي. دلته تاسو ته لږ غوندې کوډ ښیم، دا کوډ وګورئ، که دا کوډ وګورئ، دا کوډ دا دومره ستر کوډ دی. دا ګورئ تاسو دا ټول تاسو سوچ وکړئ که دا صرف یو د ټول کوډ که یو کار کوي نو دا ډېر غټ کوډ دی. نو دې به څه مسله وي چې دومره غټ کوډ وي؟ دې مسله به دا وي چې and suddenly you notice that you are not able to navigate through it so easily more. نو دومره غټ کوډ چې کله تا سره راشي نو هغې کې بیا تا ته پته نه لګي چې کم یو لاین څه کار کوي. چې دا خو زموږ سره څومره لاین کوډ دی؟ دا زموږ سره دی 118 lines of code. د سوچ کوئ چې کله تاسو په غټ پروګرام باندې کار کوئ چې کې 1000 یا لاین یا 1,00,000 لاینز کوډ وي نو هغې کې به تاسو ته څنګه پته لګي چې زما کم لاین کومه کار کوي. نو دا به ډېره مشکله شي د مونږ دپاره، مونږ کوډ به ډېر کمپلیکس شي چې په هغې باندې مونږ ځان پوهوو. دویم کنډیشن دغه دی وایي چې if a piece of code becomes so large that the reading and understanding it may cause a problem. وایي که دومره یو کوډ دی تا سره دومره غټ شي نو بیا هغه پړول او هغې باندې ځان پوهول ډېر ګران شي. او داسې سوچ وکړئ تاسو که دغه پوره کوډ کې سپوز 1,00,000 لاین کوډ دی، هغې کې چېرته کې مسله راغله نو تا ته به څنګه پته لګي دا مسله په کم لاین کې دی او څنګه مسله ده. نو دا ډېره ګرانه شي دا خبره. او بیا وایي چې تاسو دا سوچ کولی شئ چې زمونږ سره سپوز دلته کې دومره غټ کوډ دی، که داسې مونږ وکړو چې مونږ دغه کوډ په ډفرنټ حصو کې ډیوایډ کړو، په ډفرنټ بلاکس کې ډیوایډ کړو. مطلب دغه کوډ زه په یو بلاک کې ډیوایډ کړم، دې نه دلته رسې په بل بلاک کې ډیوایډ کړم او دې نه دلته رسې بل بلاک کې ډیوایډ کړم، دې نه دلته رسې بل بلاک کې ډیوایډ کړم. نو دې به مونږ ته څه فایده وي؟ دې به مونږ ته دغه فایده وي چې مونږ کله هم کوډ په بلاک کې ډیوایډ کړو نو مونږ ته به پته وي چې په کم بلاک کې مسله ده او چې کم بلاک کې مسلې وي او که مونږ هغه مسله حل کړه نو اټومیټیکلي به زمونږ د پوره کوډ نه به مسله وځي. دې نه مخکې که زمونږ سره د بلاکونه نه وي نو مونږ ته به پته نه لګي چې زمونږ کوډ په کم ځای کې دی او که ته هغه مسله حل هم کړې نو میبي هغه مسله په بل ځای کې بل شان راشي او تا ته به بیا پته نه لګي. خو که دا کوډ مونږ دومره غټ کوډ مونږ په ډفرنټ بلاکس کې ډیوایډ کړو نو بیا به مونږ ته پته لګي چې په کم بلاک کې څه مسله ده او صرف بس دا کار کوونی دی په لکونو کوډ کې صرف تو یو بلاک سرچ کوونی دی او هغې بلاک کې هغه مسله حل کوونی ده نو ستا اټومیټیکلی ستا پروګرام چې کوم دی هغه به کار شروع کړي. صحیح شو. او دا وایي اخري دا لاین ډېر امپورټنټ دی، دې باندې سوچ وکړئ. دا وایي چې a good and attentive developer divides the code or more accurately the problem. وایي چې یو ښه او یو attentive developer چې کوم دی که نه هغه خپل کوډ چې کوم دی هغه ډیوایډ کوي. یا مونږ ویلی شو چې یو پرابلم دی، سپوز چې زه تاسو ته ووایم چې ماته یو کلکولیټر جوړ کړئ نو تاسو داسې کولی شئ چې بجای ده چې تاسو ټول کوډ په یو ځای ولیکئ، مطلب د ایډیشن دپاره هم کوډ ولیکئ، سبټریکشن دپاره هم، ملټیپلیکیشن دپاره هم، تاسو داسې کولی شئ چې هغه کوډ په ډفرنټ بلاکس کې ډیوایډ کړئ. مطلب دا اگر د کیلکولیټر دی د پلس دپاره خپل کوډ ولیکئ،
د ماینس دپاره خپل کوډ ولیکې، د ضرب دپاره خپل کوډ ولیکې، تقسیم دپاره خپل کوډ ولیکې او دغه کم چې دي دا یو بلاک کې بند کړئ چې هغې بلاک ته به مونږ وایو فنکشن. نو اوس چې په کم کوډ کې مسله وي سپوز زمونږ پلس سم کار نه کوي نو مونږ به ډایرکټ پلس والا بلاک ته راشو او هغې کې چې زمونږ کوډ کې څه مسله ده هغه مسله به حل کړو او هغه مسله چې حل شي نو زمونږ ټول پروګرام چې کوم دی هغه به رن کېږي. او بیا که مونږ سره په ضرب کې مسله وي بس مونږ ته صرف په دغه ټول شیزونه مونږ ته چک کولو ضرورت نشته، مونږ به صرف د ضرب والا کوډ ته ورشو او هغه کې به مسله حل کړو نو اټومیټیکلی ټول پروګرام کې به مسله حل شي. نو زه امید لرم چې تاسو ته به اوس د دې پته لګېدلې وي چې مونږ د فنکشنز چې کوم دي دا مونږ ولې یوز کوو. اوس راځئ چې مونږ وګورو چې د فنکشنز چې کوم دی دا وایي څه ته. Functions وایي چې a function is a block of code which only runs when it is called. They are created to avoid repetition of code. Yes. وایي چې فنکشن چې کوم دی هغه یو بلاک اف کوډ دی. سپوز دغه زموږ سره ټول کوډ لیکلی دلته کې د بیکګراونډ کو تاسو ګورئ نو که دې کې دغه بلاک چې کوم دی سپوز زه دې ته ووایم چې دا زموږ سره یو فنکشن دی، یو بلاک اف لاینز دی، و چې دا بلاک اف کوډ دی خو دې یو خاص فیچر دی هغه دغه دی چې دا کوډ چې کوم دی دا بلاک چې کوم دی دا به هله رن کېږي چې کله زه دې ته ووایم چې رن شه. دې نه مخکې به مونږ څه کوو مونږ به چې څنګه دلته کې کوډ ولیکو دلته یې تاسو ته ښیم دلته چې کله مونږ کوډ ولیکو نو دا که زه رن کوم نو دا به کمپلیټ د ټول فایل چې کوم دی څومره کوډ دی دا ټول به رن کېږي. خو که مونږ دې نه فنکشن جوړ کړو نو فنکشن دا کمال دی سپوز دلته کې زموږ سره دغه یو فنکشن دی دا فنکشن به هغه هله رن کېږي چې کله زه د فنکشن دغه د فنکشن نوم دی چې کله زه د فنکشن کال کړم او د فنکشن مونږ څنګه کال کوو دا به تاسو ته لږ ټایم پس ښیم. خو دغه ټایم تاسو دومره یاد کړئ چې فنکشنز به هله کال کېږي، فنکشنز به د بلاک اف لاینز چې کوم دي دغه بلاک اف لاینز چې کوم دي دا به هله رن کېږي چې کله مونږ دغه فنکشنز چې کوم دی دا کال کړو. ټیک دی. ښه او بیا وایي چې they are created to avoid repetition of code. وایي چې دا مونږ ولې یوز کوو مونږ فنکشن ځکه یوز کوو چې مونږ د ریپیټیشن اف کوډ چې کوم دی هغه مونږ ایوایډ کوو چې څنګه مونږ لوپس استعمالولو د بار بار کوډ د رن کولو نه بچ کولو دپاره دغه شانې مونږ فنکشنز هم یوز کوو او دغه لوپس چې کوم مونږ سټیټ کړي دي هغه مونږ په فنکشنز کې دننه هم لیکلی شو. څنګه یا به تاسو لږ ټایم پس زه ښیم. دا وایي چې بټ هاو وایي چې you can create a function to do a specific task such as display, greeting, addition, subtraction, etc. Yes. څنګه چې تاسو ما وایي تاسو یو فنکشن لیکلی شي د پلس دپاره د ماینس دپاره د ضرب دپاره هغه فنکشن به څه کوي چې ته کله دوه نمبر یې ورکوي یو نمبر نم 1 دې ورکو او یو د نم 2 ورکو سپوز نو هغه به خپله کې پلس او تاسو به یو ریزلټ وښي هغه فنکشن نو ته د دې لپاره بیل بیل فنکشن جوړولی شي او ته خپل فنکشن ته ډیټا هم ورکولی شي. مطلب دغه دی دلته کې سپوز زموږ سره دا یو باکس دی دا سوچ وکړئ چې دا یو فنکشن دی او دا فنکشن څه کاږي سپوز دا کار ده کوي چې دې ته کم هم نمبر ورکړي هغه ډبل کوي مطلب مونږ 2 ورکړو دا تاسو ته 4 کوي نو دې مطلب دا شو چې دې فنکشن ته مونږ څه ډیټا هم ورکولو چې دلته کې ما ډیټا ورکړه 2 ماته 4 راکو بیا ما ډیټا ورکړه چې 4 ماته دلته کې 8 راکو ما ډیټا ورکړله چې 5 ماته دلته کې 10 راکو نو دې فنکشن دا کار شو مطلب دې باکس او دې فنکشن دا کار شو چې زموږ سره ډیټا ډبل کوي او دا مطلب هم شو چې دا ډیټا هغه څه هم شي نو دغه شانې زموږ سره فنکشن چې کوم دی هغه ډیټا هغه څه شي چې هغې ته موږ پیرامیټر وایو او هغې فنکشن هغې باندې څه اپریشنز هم کولی شي پلس ماینس ضرب تقسیم او هغې پسه موږ څه ریزلټ هم راکولی شي. دلته کې دا وایي چې فنکشن کین ریټرن ډیټا از ا ریزلټ. یس دغه چې کوم زموږ سره دي 10 4 8 چې ماته دا چې یو فنکشن ډبل کولی شي نو دا زموږ سره ریزلټ دی نو یو فنکشن څه کار کولی شي اوس سره یو فنکشن دا کار کولی شي چې هغه تا نه ډیټا والي او په هغې باندې څه کار وکړي او هغه کار چې کوم دی هغې په څه ریزلټ درکړي. سپوز دا زموږ سره یو فنکشن دی یو باکس دی دې ته موږ وایو سپوز چې دغه زموږ فنکشن دی او دې فنکشن څه کار دی سپوز دې کار دا دی چې دا موږ ته ډیټا ډبل کوي. ټیک شو. اوس که دې ته زه ورکړم دې فنکشن ته 2 دا به ما ته راکړي 4 نو اوس دغه 4 د 2 زما سره څه شو 2 زما سره شلو پیرامیټر دې ته موږ پیرامیټر وایو یا تاسو ورته ویلی شئ چې آرګومنټ او دغه چې کوم موږ سره راغو ایز ا ریټرن چې موږ سره کوم راغو دې ته موږ وایو چې ریزلټ او دا موږ څنګه کوو موږ به دا ریټرن کوو مطلب واپس مونږ به ورکوو خپل کمپیوټر ته دلته کې مونږ ډیټا انپوټ کو او دا فنکشن څه کار به وکړي ضرب ماینس تقسیم چې څه هم ته په کوډ کې ورته ولیکې څه کار به دې کول غواړې او دلته کې تا ته یو ریزلټ درکړي.
ښه، اوس راځئ چې مونږ لږ باندې یو ریل لایف اګزامپل سټډي کوو. هغه دغه دی چې کله تاسو رسټورانټ ته لاړ شئ نو هلته کې د ویټر څه کاري. ویټر د کاري چې تا ته راشي او تا نه آرډر والي او هغه آرډر چې کوم دی هغه شیف ته ورړي. شیف هلته کې تا ته چې کوم آرډر وي هغه پوښ کي. سپوز دلته کې ته ناست یې، ټیک شو، او ویټر تا ته راغو، تا نه یو آرډر واغستو. هغه آرډر یې دلته کې سپوز زمونږ سره شیف دی، خان سما دی چې کوم شیزونه پخوي، هغه ویټر چې کوم دی هغې ستا نه آرډر واغستو او راغو دلته کې دې ته ووایي چې دغه شیزونه پوښ کړه او دغه شیف چې کوم دی هغې هغه شیز پوښ کړو. بیا هغې دوباره ویټر ته ورکړو او ویټر دوباره تا ته هغه شیز راوړو. نو دغه شان زمونږ سره فنکشن هم کار کوي. فنکشن کې څه وي؟ فنکشن سپوز زمونږ سره د باکس دی، دې ته ته څه ډیټا ورکړې، لکه یو قسم ته یو آرډر ورکړې او هغه آرډر چې کوم دی هغه فنکشن ویسی او څه اپریشنز پې وکړي دلته کې او اپریشنز دوباره واپس تا ته واپس هغه درکړي. دویم دا دی چې د تاسو نه که زه تپوس وکړم واټ از د فنکشن آف پولیس. پولیس څه فنکشن دی؟ پولیس د فنکشن دی چې امن او امان بحال ساتي او چې چېرته څه مسله یې هیلپ کوي، نو دا هغې فنکشن شو. او بیا واټ از د فنکشن آف بریکس ان ا کار. ښه، د وایي چې د یو موټر دی هغې کې د بریک څه فنکشن دی؟ بریک فنکشن دغه دی چې د موټر چې کوم پهیې دي هغه سلو کړي او موټر دې سره سلو شي. نو سیم از د فنکشن آف فنکشن ان پایتن. دغه شانې په پایتن کې فنکشن هم دغه کار دی چې دلته کې یو فنکشن دی، هغې ته به ته څه ډیټا ورکړې او هغه ډیټا به هغې باندې څه اپریشنز به دلته کې وکړي، څه اپریشنز به پرې وکړي او چې کوم ریزلټس راشي دلته نه چې کوم ریزلټس راشي هغه ریزلټس به تاسو ته واپس درکړي. نو دا زمونږ سره فنکشن دی. اوس راځئ چې د سینټیکس آف فنکشن باندې کار وکړو چې زمونږ سره د فنکشن سینټیکس څه دی. سینټیکس نه مطلب دا دی چې مونږ فنکشن لیکو څنګه په کوډینګ کې. ښه، دا اول خبره یاد ساتئ چې په پایتن کې مونږ فنکشن چې کوم لیکو هغې په سټارټ کې به مونږ ورته لیکو ډیف. چې څنګه به مونږ لوپس لیکو نو مونږ به اول ورته لیکو فار یا به مونږ ورته لیکو وایل. دغه شانې د فنکشن دپاره مونږ یوز کوو ډي ای اف. ډي اف مطلب دا دی چې ډیفینیشن، مطلب یو څه شي ډیفاین کوي نو هغې دپاره مونږ سمپلیسټي کې وایو چې ډیف. ټیک شو. دغه شانې که تاسو کله هم سی پلس پلس وایو نو هلته کې تاسو د فنکشن دپاره مختلف شیز یوز کوئ، مختلف کی ورډ یوز کوئ. او په جاوا سکرپټ کې تاسو په جاوا سکرپټ چې کوم پروګرامینګ لینګویج دی هغې کې تاسو داسې هغې کې تاسو وایئ چې فنکشن او مخته د فنکشن نومه. خو په پایتن کې مونږ چې کله هم فنکشن لیکو هغه به مونږ داسې لیکو چې اول به مونږ ورته دلته کې ورته ولیکو چې ډیف او ډیف مخته به مونږ یو سپیس ورکړو، سپیس مخته به مونږ زمونږ چې فنکشن ته څه نوم هم کېدی. سپوز مونږ سره دلته کې تاسو ما څنګه چې ویټر، نو ویټر یو نوم دی، پولیس یو نوم دی، دغه شانې حسن یو نوم دی، دغه شانې چې کوم د کارونو ول دی، مطلب تاسو ویلی شئ چې ایډیشن یو نوم دی، دغه شانې ملټیپلیکیشن یو نوم دی. نو څومره چې تاسو دپاره کارونه دي هغه به مونږ هغې باندې تاسو چې هغې نوم کېښودی نو هغه به ډېر ښه ولې ځکه چې فنکشن په خپله باندې یو کار کوي. دلته کې به تاسو کېښودی د فنکشن نیم. ټیک شو. فنکشن نیم پسې به بریکټس کېښودی، بریکټس په دې بریکټس کې مونږ دننه ډیټا هم پس کولی شو. څنګه هغه تاسو ته لږ ټایم پسې به زه وایم. خو تاسو دلته کې دا یاد ساتئ مونږ به داسې فنکشن لیکو چې ډیف بیا سپیس هغې پسې تاسو چې فنکشن ته کوم نوم ورکوئ او کالن پسې به دلته کې تاسو چې کوم هم کوډ لیکئ هغه لیکلی شئ او په اخر کې تاسو لیکلی شئ چې ریټرن که تاسو څه شیز ریټرن کول غواړئ چې څنګه تاسو چې فنکشن تاسو ته څه نه څه شیز ریټرن کوي او که تاسو دا نه هم لیکئ نو بیا هم ټیک ده. نو اوس راځئ چې تاسو ته لږ یو اګزامپل وښیم. هغه اګزامپل دغه دی، زه تاسو ته وایم چې ډیفاین ا فنکشن دیټ شوډ پرنټ وی آر لرنینګ پایتن ود حسن. وایي چې یو فنکشن ولیکئ چې هغه دغه پرنټ کوي چې وی آر لرنینګ پایتن ود حسن. راځئ څنګه مونږ لیکلی شو هغه دغسې مونږ لیکلی شو چې دا زمونږ سره شو زمونږ آی ډي دلته به زه ولیکمه چې ډیف څنګه تاسو ما ویلي چې اول به ډیف سره مونږ سیټ کوو او دلته کې زمونږ د فنکشن نوم دی ګریټینګ. سپوز ګریټینګ څنګه مطلب چې مونږ چاته ویلکم کوو، ګریټینګز ورکوو. دلته به زه ولیکمه سمپل. ښه، اول ما ولیکلو ډیف پسه ګریټینګ پسه ما ولیکو دلته کې دوه بریکټس پسه کالن په نیکسټ لاین کې به زه ولیکمه پرنټ
we are learning Python with Hassan. مونږ د حسن سره Python زده کړه کوو. اوس تاسو ته زه دا ښیم اوس به څه کېږي که زه دا کوډ رن کړم. تاسو ته 5 سیکنډ ټایم درکوم په دې لږ سوچ وکړئ. ښه چې څنګه تاسو ته ما وویل چې فنکشن مونږ څه ته وایو فنکشن مونږ هغه لاینز د کوډ ته وایو چې هغه پرې نه رن کېږي چې څو پرې مونږ کال کړی نه وي. اوس زمونږ فنکشن نوم دی ګریټینګز چې څو پرې زه دا فنکشن کال نه کړم دغه د لاین نمبر 3 او 4 چې کوم دی دا به مونږ ته څه هم ریزلټ نه راکوي. ولې ځکه چې دا کوډ به اړو رن کېږي نه. اوس ګورئ زه دلته کې ما رن کړو او دلته کې ما ته په آوټپوټ کې څه هم نه راغلو. ولې ځکه چې دا ما کال کړی نه دی او زه به څنګه کال کوم سمپل کال کولای داسې شم چې زموږ چې فنکشن څه هم نوم دی هغه به زه ولیکم او هغه به زه هغې سره به بریکټس هم ولیکم او که دلته کې ما څه ډیټا ورکړي یا به زه په لږ ټایم پاس تاسو ته ښیم نو تاسو به هغه دلته کې هغه ډیټا هم ورکړئ. دا به مونږ لږ ټایم پاس تاسو ته ښیم خو دلته کې اول فلحال چې مونږ څه ډیټا نه دی ورکړی مونږ به صرف دا ولیکو چې ګریټینګز زموږ فنکشن نوم او بس دلته کې دا ولیکم. اوس چې زه دا رن کوم نو ما ته به دلته کې راکړي آوټپوټ کې چې وی آر لرنینګ پایتون with حسن. اوس تاسو سوچ کولی شئ چې بجای دا چې زه بار بار اوس که تاسو ته زه ووایم چې ما ته ولیکه چې وی آر لرنینګ پایتون with حسن 10 پیرې ما ته ولیکه نو بجای دا چې تاسو لیکئ چې پرنټ دا بار به لیکي تاسو سمپل داسې کولی شئ چې 10 دفعه دغه فنکشنز چې کوم دی دغه کال کوئ داسې. اوس په تاسو سوچ کوئ چې سر دا خو ډېره ګرانه خبره ده چې مونږ 10 پیرې د فنکشنز کال کوو لکه دا خو ډېر ټایم دی کې یس. اوس یو بل هم تاسو شیز کولی اول تاسو ته دا رن کوم او دې ته وګورئ چې دې څه ریزلټ وکړي. ما 4 پیرې ولیکو نو ما ته دلته کې 4 پیرې وی آر لرنینګ پایتون with حسن راغو. اوس دا که ته 10 پیرې رن کوې نو هغې دپاره یو بل شارټ کټ هم دی هغه دغه دی چې دغه فنکشن ته په لوپ کې دننه کال کړه. په لوپ کې دننه مونږ څنګه کال کولی شو ډېر اسان دی. مونږ به ولیکو فور ایکس ان رینج زه وایم چې په ایکس ان رینج 10 دفعه زه دا چې کوم دی دا لوپ چلول غواړم دلته به سمپل ولیکم greetings. ټیک شو. اوس دا ما ولیکو فور ایکس ان رینج 10 greetings نو څه به کېږي اول به ایکس 0 وي دا به رن شي بیا به ایکس 1 وي دا به رن شي ایکس 2 دپاره به رن شي نو 10 پیرې به دا رن شي او ما ته به 10 پیرې ریزلټ راکړي. دلته کې تاسو ګورئ وی آر لرنینګ پایتون with حسن. نو اوس وګورئ چې زمونږ صرف په 4 لاینز کې دومره غټ کار وشو. څه ښکاري ده او اوس ما ته دې بار بار ضرورت نشته چې دا لیکم او زه لکه بار بار دا شیزونه لیکم او زه به صرف دلته کې دا چینج کوم زه که ولیکم 100 نو دا به ما سره 100 پیرې دا راکړي. دلته کې ګورئ تاسو وی آر لرنینګ پایتون with حسن with حسن with حسن. ښه نو دغه زموږ سره یو سمپل ون اګزامپل و او هغه دغه و چې زموږ فنکشن مونږه څنګه یوز کوو هغې سینټیکس څنګه دی. ها اوس راځه چې مونږ یو بل شی دی هغه باندې لږ سټډي کوو. هغه تاسو ته ما وایي چې د کوم زموږ سره فنکشن وي فنکشن مطلب سپوز زموږ سره دغه دی ډیف او یو فنکشن نوم دی هغې کې ما تاسو چې بریکټس کې دننه هم مونږ څه ډیټا ورکولی شو هغې ډیټا ته مونږ څه وایو او مونږ څنګه یې ورکوو هغې سره مونږ کار څنګه کوو هغه تاسو ته اوس ښیم. هغه دغه دی چې هغې ډیټا ته مونږ وایو آرګومنټس. ټیک شو یا آرګومنټ یا مونږ ورته وایو چې پیرامیټرز. ټیک دی خو دلته کې مونږ وایو چې ډیټا کین بي پاسډ انټو فنکشن از آرګومنټ. وایي چې مونږ فنکشن ته ډیټا هم پاس کولی شو هغې ته مونږ وایو از آرګومنټ او arguments are specified after the function name inside the parenthesis. وایي چې arguments چې کوم دي هغه مونږ د فنکشن نوم پس ته مطلب دا د مونږ سره ډیف او دا یو فنکشن دی د فنکشن نوم پس ته چې کوم بریکټس دي هغې کې دننه مونږه آرګومنټ ورکولی شو. سپوز دلته کې ورکړم چې نیم یا زه ورکړم چې رول نمبر. ټیک شو. داسې زه آرګومنټ دلته کې ورکولی شم. وایي چې یو کین ایډ ایز مینی آرګومنټ ایز یو وانټ جسټ سیپریټ دیم with a comma. تاسو دلته کې یو آرګومنټ نه تاسو دلته کې ملټیپل آرګومنټ هم ورکولی شئ. مطلب دغه شانې چې ډیف فنکشن دلته کې تاسو ورکوئ چې نیم دلته کې ورکوئ چې رول نمبر دغه شان منځ کې پکې کامه لګوئ نو تاسو ملټیپل آرګومنټ هم ورکولی شئ. خو دې سره به یو شیز یاد ساتئ ریممبر you are required to give exact amount of argument that you have defined in writing the function not more not less. دې دا مطلب شو چې کله تاسو فنکشن دلته کې ډیفاین کو مطلب دلته کې دا فنکشن نوم شو دلته کې تاسو آرګومنټ ورکو دلته کې مې څه کوډ ولیکو اوس چې دا فنکشن کله مونږ کال کوو
نو فنکشن به زه څنګه کال کوم اول خو مونږ چې کله دلته کې څه نه وي نو مونږ به سمپل داسې کال کوو اوس دلته کې تا ارګومنټ ورکړي دي نو تاسو به دا سمپل نشئ کال کولی دلته کې به تاسو د نیم په ځای به دلته کې څه نوم ورکړئ سپوز دلته کې به څه ورکړئ او د رول نمبر په ځای باندې به څه رول نمبر دلته کې ورکړئ او هغه پسه به دا رن کېږي مطلب چې دلته کې که تاسو دوه ارګومنټ ورکړي دي نو د فنکشن چې کله کال کوئ نو دلته به دوه پیرامیټر یا دوه ارګومنټ دلته کې یا څه نه څه ویلیوز به دلته کې ورکوئ او هغې پسه به دا فنکشنز کار کوي نو راځئ چې اوس تاسو ته وښیم سمپل غوندې چې زموږ د فنکشن او ارګومنټ سره څنګه کار کوي دلته کې اوس کوېسچن دغه دی چې یو سمپل غوندې فنکشن ولیکه چې هغه ارګومنټ اکسپټ کوي او هغې ارګومنټ سپوز یو نوم دی هغه ایز ان ارګومنټ اکسپټ کوي نو زه لیکلی شم سمپل باندې ګریټینګز او دلته به زه پکې ورکړم نیم ټیک شو اوس دې څه مطلب دې مطلب دغه دی چې زموږ د ګریټینګ فنکشن چې کوم دی دا یو نوم اخیستی شي ټیک شو او زه اوس وایم چې پرنټ او د کم کس نوم چې مونږ ورکوو دې ته زه ویلکم ویلم نو زه دلته کې سمپل لیکلی شم چې ویلکم ٹھیک شو ویلکم او ای پس کوما دلته کې به زه ولیکم چې نیم او بیا به ورته ولیکم چې ویلکم ټو سایبر پښتو ٹھیک شو زه سمپل ما دا فنکشن ولیکو اوس په څه کېږي اوس چې کله زه د فنکشن کال کوم نو زه به د فنکشن داسې نشم کال کولی چې صرف زه داسې ولیکم چې ګریټینګز مطلب د فنکشن نوم د ګریټینګ نو زه دلته کې سمپل ولیکم ګریټینګ او په بریکټ کې دننه څه هم نه ورکړم ولې ځکه چې دلته کې اوس مونږ ورته ویلي دي مونږ فنکشن ته چې ای فنکشنه ته هڅه به زه یو نوم درکوم او هغه نوم ته داسې ډسپلی کوونی دی چې ویلکم پس هغه نوم ته لیکونی دی او هغې پس ته ټو سایبر پښتو لیکونی دي نو اوس په فنکشن چې کوم دی هغه مونږ ته انتظار کوي یا به وایي چې نه بجې که تاسو دا فنکشن دغسې رن کړئ سپوز دلته کې رن کړم تاسو ته به دلته کې ایرر درکوي دی وایي type error وایي چې greeting missing one required positional argument وایي چې تاسو دپاره یو positional argument چې کوم دی هغه به ته ماته راکړې هغې پسې به زه کار کوم اوس راځه چې دلته کې زه د argument ورکړم سپوز زه دلته کې ورکړم چې حسن ټیک شو چې دلته کې حسن ورکړم نو ماته به اوس په ریزلټ کې څه پکار دی ماته په ریزلټ کې دا پکار دی چې ویلکم پس ته حسن لکه چې د نیم کې مونږ حسن ورکو حسن او ټو سایبر پښتو نو اوس که د رن کوم دلته کې تاسو ښکاري چې ویلکم حسن ټو سایبر پښتو دغه شانې زه د حسن په ځای باندې بل څه ورکولی شم سپوز زه ورکړم فهد دلته کې مونږ ته راځي چې ویلکم فهد ټو سایبر پښتو دغه شانې زه دلته کې ورکولی شم چې یوسف نو زه دلته کې سمپل چې د رن کوم نو دلته کې به راځي چې ویلکم یوسف ټو سایبر پښتو نو دغه شانې اوس تاسو ګورئ چې زمونږ یو فنکشن دی هغه بجای ته چې زه هغې دپاره د بار هر کس دپاره بیل کوډ ولیکم زه صرف هغه فنکشن یوز کوم هغې فنکشن نوم یوز کوم هغې ته دننه ارګومنټ ورکوم او زما کار کېږي نو دا فنکشن دغه فایده ده زمونږ کوډ چې کوم ریپیټیشن دی هغه اوس کم شو زه کوډ ریپیټ کوم نه زه بس دا صرف د فنکشن یوز کوم او هر ځای کې زما کار کېږي زه چې یو بل اګزامپل وګورو هغه دغه دی چې اوس تاسو ته ووایم چې سپوز که دلته کې زه دوه نومونه ورکول غواړم نو زه به دلته کې سمپل ورکړم چې نیم اینډ نیم ون نو زه دلته کې لیکلی شم چې پرنټ ویلکم نیم ون ټو سایبر پښتو نو اوس ما څه ولیکو ما دې پرې زمونږ فنکشن چې کوم دی هغه به دوه ارګومنټ علي اوس که دلته کې دی ون ارګومنټ ورکړو نو بیا به ما ته ایرر راکوي ولې به ایرر راکوي ځکه چې مونږ فنکشن ته ویلي دي چې ای فنکشنه تا ته به زه دوه نومونه درکوم اوس ګورئ که دلته کې زه یو ورکړم نو دلته کې ما ته ایرر راکوي وایي چې greeting missing one required one positional argument name one وایي چې د نیم ون چې کوم ارګومنټ دی دغې په ځای تاسو مونږ ته څه نوم نه دی راکړی نو مونږ به دلته کې سمپل لیکلی شو داسې چې یوسف اینډ حسن دواړه زه ورکړم نو ماته به دلته کې دواړه شي ویلکم یوسف ټو سایبر پښتو ویلکم حسن ټو سایبر پښتو نو دغه شانې ته یو فنکشن ته دوه ارګومنټ هم ورکولی شي او هغه به تاته ریزلټ درکوي اوس راځئ چې تاسو دپاره یو بل اګزامپل مونږ وکړو هغه اګزامپل دغه دی چې تاسو ته ما وایي چې تاسو فنکشن چې کوم دی هغه به څه نه څه ریزلټ هم ریټرن کولی شي نو اوس راځئ چې مونږ یو اګزامپل وګورو چې هغه ریټرن ول اګزامپل څه دی دلته کې اګزامپل کې وایي چې میک ا فنکشن دیټ شوډ ټیک ټو ارګومنټ وایي چې یو فنکشن جوړ کړه چې هغه دوه ارګومنټ علي چې څنګه مونږ دلته کې اوس وکړو د دوه ارګومنټ هغه څو چې دغه شان یو فنکشن جوړ کړه چې دوه ارګومنټ علي او هغه څه کې اینډ ریټرن ایډیشن بوت او وایي چې دوه ارګومنټ علي خو هغې ایډیشن چې کوم دی
مطلب چې دوه نمبر عالي او هغې والا ایډیشن چې کوم دی هغه موږ ته ریټرن کوي. نو راځئ چې هغه تاسو زه وښیم. هغه څنګه به کوو؟ موږ به ډېر سمپل دی به موږ دلته کې دا به ولدړن کوم او دلته د ولیکم چې ډیف ایډیشن وایي چې د موږ سره دا ایډیشن ریټرن دا به موږ سره چې فنکشن دی د ایډیشن کار کوي. دلته به د ولیکم چې num1 num2 دوه آرګومنټ شو. اوس تاسو ته پته دی چې دلته کې موږ ورکو دوه آرګومنټ num1 and num2 او زه به دلته کې سمپل ولیکم چې result is equal to num1 plus num2. ٹھیک شو. د result وایي چې د num1 او num2 چې کوم دی دا خپله کې ایډ کړه دغه num1 به دلته کې راشي د num2 به دلته کې راشي. مطلب چې موږ ایډیشن مخ ته که دلته کې 2 ورکو num1 په ځای او num2 کې موږ 3 ورکو نو دلته به راشي 2 او دلته به راشي 3 دې کې به 5 جوړ شي او د 5 چې کوم دی د 5 په ریزلټ کې سټور شي. نو موږ به دلته کې سمپل ولیکو چې ریټرن ریزلټ. نو دغه شانې مونږ هغه چې کوم ریزلټ یې هغه ریټرن کوو. اوس راځئ که زه دا کوډ ډایرکټ رن کوم نو ماته به سیم په ریزلټ کې راځي نه ولې ځکه چې دا فنکشن دی دا فنکشن به هله رن کېږي څو پرې مونږ کال کړی نه وي. او دلته کې به د کال کوم ایډیشن. اوس که زه یو آرګومنټ ورکړم بیا به مونږ ته میسټیک راځي ولې ځکه چې دا دوه آرګومنټ علي مونږ یو ورکړو. راځئ تاسو ته وښیم مو یو ورکړی دی نو دلته کې ماته ایرر راکوي. راځئ یو پرې بیا رن کړو زه دلته کې ورکړم 2 and 4. نو اوس زمونږ کوډ به څه کوي num1 په ځای ما 2 ورکړو num2 په ځای باندې ما 4 ورکړو نو زمونږ 2 به دلته کې راشي دلته کې به 2 راشي او دغه شانې د num2 په ځای به مونږ دلته کې 4 راشي. نو 2 + 4 نمبر 6 جوړ شي نو دلته کې به 6 جوړ شي په ریزلټ کې او دا ریټرن ریزلټ چې کوم دی دا به مونږ ته 6 راکړي. ټیک شو. او دا چې مونږ ته 6 راکړي او بیا مونږ په ریزلټ باندې په ډسپلی باندې هغه مونږ ته شو شي. خو اوس دلته کې یو چل دی ګورئ که زه دا کوډ رن کړم ما ته اوس هم په ډسپلی باندې څه نه ښکاري ولې ځکه چې مونږ ته نمبر خو راغو خو هغه نمبر مونږ یې ډسپلی کړی نه دی او ډسپلی مونږ څنګه کوو سمپل به دلته کې ولیکم چې پرنټ دلته کې به ولیکم چې پرنټ ایډیشن مطلب چې دا فنکشن چې تا ته سوم درکوي په ریزلټ کې هغه مونږ ته پرنټ کا. نو اوس ګورئ ورته دلته کې ماته راغو 6. ټیک شو. دغه شانې که ته دلته کې ورکړم چې 12 and 34 نو اوس به مونږ سره ریزلټ راشي چې 46. دغه شانې که ته دلته کې ورکړم چې -12 او 34 نو ما سره به ریزلټ راشي 22. نو دغه شانې زموږ فنکشن چې کوم دی هغه دوه آرګومنټ اخیستی شي او هغه خپله کې ایډ کولی شي او هغې نه ریزلټ ورکولی شي. دغه شانې تاسو سبټریکټ دپاره هم جوړولی شي هغه به څنګه مونږ جوړوو ډېر اسان دی. دلته به ولیکم که تاسو سبټریکشن دپاره فنکشن جوړوئ دلته کې به ولیکم چې ډیف سبټریکټ او دلته کې مونږ ولیکو num1 num2. ټیک شو. دا دوه آرګومنټ علي او ریزلټ کې مونږ ولیکو چې ریزلټ از ایکول ټو num1 minus num2 او دلته کې بیا د ولیکم چې ریټرن ریزلټ. اوس به سمپل دی به دلته کې صرف د سبټریکټ والا فنکشن کال کوم او دوه نمبر پاس کوم نو موږ سره به ریزلټ دلته کې راشي چې او د سره به د په پرنټ کوم ولیکم لکه چې مونږ دا شو کوونې هم دي او دلته کې به دا سره راشي چې -1. نو دغه شانې مونږه ملټیپل آرګومنټس والا فنکشن چې کوم دي هغه ډیفاین کوو. راځئ چې یو بل اگزامپل هم وګورو. دغه وایي take a number from the user چې یو نمبر د یوزر نه اعلی. اوس دې کې یاد ساتئ چې take a number from the user چې یوزر نه نمبر اړو نو موږ به کوم میتھډ یوز کوو یس موږ به انپوټ میتھډ یوز کوو. خو چونکې چې زموږ ته نمبر پکار دی نو موږ به دغه انپوټ چې چونکې موږ سره بای ډیفالټ باندې سټرینګ وي نو اول به دغه سټرینګ موږ انټیجر ته کنورټ کوو. څنګه په دغه کوډ باندې ډېر آسان کوډ دی تاسو ما څو پرې وکړو انټیجر فلوټ انپوټ. ټیک شو. دغه کوډ چې مونږ یوز کوو نو دغه به زمونږ دا کم سټرینګ چې دی دا به فلوټ ته کنورټ شي فلوټ نه به اینډ ته کنورټ شي. ښه دا وایي چې ټیک ا نمبر فرام د یوزر میک ا فنکشن دیٹ شوډ پرنٹ اټس ملټیپلیکیشن ټیبل اپ ټو 10. وایي چې یو فنکشن جوړ کړئ چې هغه د یوزر نه انپوټ علي او بیا هغه تاسو ته ملټیپلیکیشن ټیبل ښیي هغې نمبر والا 10 پرې. اوس په تاسو ته یاد شوي دا مونږ په لوپس کې هم کړي وو په لوپس کې هم مونږ دا کوډ لیکلی و او هغې به مونږ ته ټیبل ښیو. اوس راځئ چې مونږ هغه کوډ چې کوم دی په فنکشن کې ولیکو. نو فنکشن کې به زه څنګه لیکم دا به دلته کې سمپل ولیکم دا به د کلیر کم ټول اول دلته کې به ولیکم چې ډیف ملټیپلیکیشن ټیبل جنریټر که د سپیلنګ غلط ومي نو تاسو هغه معافي کوئ
خو دا ستاسو زه ښیم چې تاسو کله هم فنکشن جوړ کوئ نو هغې ته داسې نومونه ورکوئ چې بل کس هم که ستاسو کوډ پړوي نو هغه پرې پوهېږي چې دا څه کار کوي. ښه نو دې کې دننه به مونږ سمپل هغه کوډ ولیکو چې کم کوډ مونږه په لوپس کې لیکلو. هغه لوپ څنګه یو مونږ به دلته کې لیکلی شو چې for x in range 10 دپاره مونږ کړی وو که نه، او مونږ 1 نه سټارټ کړی او د 10 پورې مونږ کړی او مونږ به ولیکو چې پرنټ کې به ولیکم چې اول به د سټرینګ ته کنورټ کړم x او پلس دلته به ولیکم چې سټریک ساين مونږ ته منځ کې پکارو او بیا ما لیکلو چې پلس سټرینګ زمونږ سره چې کم نمبر دی هغه او بیا به مونږ ولیکو پلس او سټریک کې دننه ایکول ساين او هغې پاسته به مونږ ولیکو چې پلس بس کې به مونږ ولیکو دلته کې چې سټرینګ x ملټیپلای بای num. ٹھیک شو، دا به مونږ ولیکو سمپل باندې. نو دا زمونږ سره کوډ شو زمونږه. اوس تاسو ګورئ په دې فنکشن کې دننه ما لوپ یوز کړی دی. نو په تاسو په فنکشن کې دننه لوپ هم یوز کولی شئ. تاسو ایون په یو فنکشن کې دننه بل فنکشن هم یوز کولی شئ. ښه اوس مونږ څه کوو دغه به مونږ ته پرنټ کوي. نو راځئ چې مونږ وګورو چې دا کار کوي که نه کوي. مونږ به دلته کې سمپل ولیکو چې ملټیپلیکیشن ټیبل جنریټر د ورکړم 2. نو تاسو ګورئ مونږ سره د 2 والا ټیبل راغو او دغه شانې اوس که دلته کې زه ورکړم 3 نو ما سره به د 3 والا ټیبل راشي. دغه شانې په دې فنکشن کې که اوس دغه مونږ سره فنکشن بس جوړ شوی دی او دلته کې زه ورکړم 5 نو ما سره به د 5 والا ټیبل راشي. دغه شانې کې دلته زه ورکړم 6 نو ما سره به د 6 والا ټیبل راشي. نو اوس تاسو ګورئ چې دلته کې څومره اساني مونږ ته پیدا شوه. مونږ سمپل باندې یو فنکشن جوړ کړو او صرف په 3 لاین فنکشن دی، بس مونږ صرف هغه فنکشن کال کوو او هغه خپل کار کوي. او دغه لاین اف کوډ چې کوم دی دې لاین اف کوډ دا کار دی چې مونږ ته د ټیبل یو راکړي چې کوم زه نمبر ورکوم مونږ ته د هغه والا ټیبل راکړي د 10 پورې. د 10 پورې د مونږ د پهړۍ چې مونږ په کم چې کم مشومالو کې به ویلې تاسو چې 1 ضرب 1 एकम 1 یا 1 2 2 2 2 4 هغه شانې تاسو ته ټیبل جوړوي. دغه شانې تاسو دلته کې 8 هم ورکولی شئ. نو تاسو ته به د 8 والا ټیبل چې کوم دی هغه به تاسو ته درکړي. نو زه امید لرم چې تاسو په دې ټول کورس کې چې کوم مونږ سټارټ نه هغسې ویریبلز مونږ وکړو. مونږ وویل چې د پروګرامینګ لینګویج څه ته وایي او ویریبل څه ته وایي، انپوټ میتھډ څه ته وایي، لوپ څه ته وایي، بریک سټیټمنټ څه ته وایي، فنکشن څه ته وایي. دا ټول چیزونه تاسو زه امید لرم چې تاسو ته به دې کې څه کنفیوژن نشته دی او تاسو به دې باندې ښه ځان پوهې کړی دی او تاسو به دې باندې ښه پریکټس کړی دی. نن د مونږ لاست لیکچر و هغې کې مونږ ووایي چې فنکشنز. زه امید لرم چې تاسو د فنکشن باندې چې کوم اگزامپلز ما تاسو ته وکړو دغه اگزامپل به تاسو په خپل باندې هم وکړئ په خپل لیپټاپ باندې او دې نه علاوه په ګوګل باندې هم تاسو لږ سرچ کړئ چې exercise questions for functions in Python. تاسو ته به ډیفرنٹ کوېسچن راشي. هغه کوېسچن باندې هم کوشش وکړئ چې تاسو سالو کړئ. سایبر پښتو پلیټفارم نه زه حسن شیخ تاسو نه دې کورس نه اجازه غواړم. زه امید لرم چې تاسو به ښه زده کړه کړې وي او زه امید لرم چې ما د سره هغه ما تاسو په ښه انداز کې او ښه په اسان میتډ کې تاسو ته ښودلی دي. او که بیا هم تاسو څه کوېسچن وي نو تاسو تپوس کولی شئ او انشاءالله چې کله مونږ لاندې مونږ به تاسو ریپلای کوو. نو زما سایډ نه السلام علیکم، الله حافظ. او زه امید لرم یو پرې بیا چې تاسو به دې باندې پریکټس کوئ او خپل خیال به ساتئ او په کوډینګ کې به خفه کېږئ نه او په کوډینګ باندې به ښه پریکټس کوئ چې تاسو نه ښه کوډر نه ښه پروګرامر جوړ شي. السلام علیکم، الله حافظ. دعاګانو کې یاد ساتئ.